د څښتن تعالی په سپېڅلي نامه په دې ویډیو کې به موږ او تاسې څه ولولو راسئ چې ویې ښه تاسې آیا د دغې انځورونو په اړه باندې معلومات لرئ کله مو لیدلي نه مو دي لیدلي او که د همدغه ځوان پر څیر تاسې هم ورته حیران پاتې یاستئ په دې ویډیو کې موږ او تاسې د پوښتنو د کتابچې په اړه باندې هغه کتابچه چې موږ ته د کانکور د ازموینې پوښتنې پکې راکول کېږي موږ ځو پوهنتون ته پوهنځي ته اطاق ته صنف ته ټولګي ته تر هغې وروسته زموږ د کتابچه راځي د سوالونو او امتحان پیلیږي دې ځای ته راورسېدلو درست ګورئ تر هر څه تر مخه لکه په تیرو ویډیوګانو کې مو هم ویلي وو چې اړینه دا ده چې مخکې تر دې تاسې د سوالونو په ځوابولو پیل وکړئ لومړی باید تاسې دغه د پوښتنو کتابچه وګورئ چې ستاسې ده که نه ده دغه د کتابچې یا د پوښتنو د هغو ورقو لومړۍ ورقه ده پاڼه ده یعنی کومه کتابچه د سوالونو چې تاسو درکول کېږي چون 160 سوالونه دي په یوه ورقه نه ځایږي او مختلف بخشونه هم لري نو دا په څو ورقو کې وي او دا د یو کتابچې په بڼه باندې یا د یو چپټر په بڼه باندې تاسو ته درکوي د هغې په لومړۍ صفحه یا لومړۍ پاڼه په دغه ډول باندې وي او د دې دلته چې دا کومه سره حلقه وینئ تاسې دا البته هلته په سره حلقه نه لري خو صرف نمبر 4 مې لیکلی وي دا د کانکور د ازموینې فورم دی چې موږ ورته د پوښتنو کتابچه هم وایو او فورم هم ورته وایو که مو په یاد وي د کارت په ویډیو کې ما چې درته کانکور کارت مې درته ویلی هلته موږ یو نمبر لرلو د آی ډي نمبر او بیا مې درته هلته ویلو چې دغه د آی ډي نمبر زموږ هغه د زموږ د پوښتنې په فورم باندې یا د پوښتنو په کتابچه باندې اهم وي دغه انځور چې تاسې وینئ دا انځور بشپړ هماغه انځور دی چې د پوښتنو فورم چې کوم دی د کانکور کوم فورم چې دی د هغې اولي صفحه او پاڼه په همدې بڼه باندې وي درست په دې باندې مخکې تر دې چې تاسې سوالونه شروع کړئ اول تاسې دلته لیکلي هم وي تر څو چې تاسو ته رهنمایي نه ده شوې لارښوونه نه ده شوې سوالونو په حل باندې پیل مه کوئ تاسې هم مه کوئ اوس تاسو ته مو غوږ کېږدئ چې هغه تاسو ته کومه لارښوونه او رهنمایي کوي تر هغې وروسته بیا کولی شئ چې شروع یې کوئ ولې مخکې تر دې چې تاسې خپله د پوښتنو په حل باندې پیل وکړئ اول مو د آی ډي نمبر یا د فورم نمبر وګورئ چې آیا دغه د فورم نمبر یا د آی ډي نمبر ستاسې له هغه آی ډي نمبر سره چې هغه د کارت پر مخ هم لیکلی دی آیا د هغې سره سر خوري که یې نه خوري که هماغه شی و عین نمبرونه و عین ګڼه وه عین شمېره وه بیا تر هغې وروسته سمه ده که چیرې دغه نمبر او د کارت پر مخ چې کوم نمبر دی دواړو کې توپیر و دا ستاسې فورم نه دی دا ستاسې د پوښتنو کتابچه نه ده او استاد سره مو دغه موضوع شریکه کړئ تر څو تاسې ته خپل فورم درکړي همدارنګه د پوښتنې په کتابچه کې یو څه بل باید په یاد ولرئ چې په دې به انشاءالله تاسې هم یو څه معلومات درته وي ستاسې پوښتنې په کانکور ازموینه کې مختلفې برخې لري یوه برخه د ریاضي علومو ده چې دا یو جدول دی دغه جدول د فورم په اوله صفحه باندې وي درسته ده دغه جدول کې لومړی هغه علوم یا هغه مضامین چې په د هغې پوښتنې په دې ازموینه کې شاملې دي چې ټولې پوښتنې 160 دي او ستاسې د هرې موضوع یا د هر هماغه مضامین چې تاسو په مکاتبو او ښوونځیو کې لوستلي دي د هغوی څخه دلته پوښتنې راځي نو یوه برخه د ریاضي ده چې په ریاضي کې بیا مختلفې څانګې وي مثلا د هندسې څانګه ده یا د هندسې سوالونه وي تاسو ته مشخص کوي نه د پوښتنو ترمنځ په منځ کې بیا د هندسي سوالونه هم وي د مثلثاتو پوښتنې هم وي د ریاضي پوښتنې هم وي د الجبر پوښتنې هم وي ټول هغه څه چې مربوط دي په ریاضي پورې تړلي البته هغه ټولې پوښتنې په ریاضي برخه کې وي چې دلته تاسو ته بیا مضامین ښیي دوهمه برخه علوم طبیعي دي یا طبیعي علوم دي چې هلته فیزیک دی کیمیا ده د هغې څخه پوښتنې راځي په دریمه برخه کې دینی علوم دي او اجتماعي او ټولنیز علوم دي او په څلورمه برخه کې ژبه او جیولوژي ده یعنی السنه
او جیولوژي چې ورته وایي یا عمومي معلومات. په دې کې دري پښتو دا ژبه د هغې پوښتنې دي یا د ژبو مربوط چې کومې پوښتنې دي. نه پوهېږم چې انګلیسي پکې راځي که نه، وبخښئ چې په دې اړه زه معلومات نه لرم، البته نه یم متوجه شوی. ولې پښتو او دري او همدارنګه د جیولوژي یا د ځمکپوهنې سوالونه او پوښتنې په دې فورم کې وي، یعنې دغه ټولې پوښتنې چې راټولې کېږي 160 پوښتنې کېږي او پر دغو بخشونو باندې بشپړېږي. دوهمه د جدول، دغه جدول چې ما درته وویلې د فورم په اولي یا لومړنۍ پاڼه وي. دوهمه برخه کې د هرې برخې د پوښتنو ګڼه یا د پوښتنو شمیره یا تعداد هغه درته ښیي. مثلا د ریاضي چې کوم ریاضي پورې تړلې پوښتنې چې دي هغه 43 پوښتنې دي. طبیعي علومو پورې چې تړلې هغه 42 پوښتنې دي. په دیني او ټولنیزو زده کړو پورې تړلې پوښتنې 29 دي او د ژبې او د جیولوژي پوښتنې یا د ځمکپوهنې پوښتنې 26 دي چې ټول 160 پوښتنې کېږي. دوهمه برخه د جدول دا ده. په دریمه برخه د جدول کې هلته د سوالونو یا د پوښتنو شماره ده، ګڼه ده. موږ ویل 43 پوښتنې دي. ښه، دغه 43 پوښتنې له کومې پوښتنې نه شروع تر کومې پوښتنې پورې دي. مثلا د ریاضي پوښتنې له لومړنۍ پوښتنې واخله تر 43مې پوښتنې پورې، دا د ریاضي مربوطې دي. بیا له 44مې پوښتنې نه، یعنی په ریاضي کې 43 پوښتنې دي، صحیح ده. په طبیعي علومو کې 42 پوښتنې دي، سمه ده. ولې دغه 42 بیا تاسو ته هلته نه لیکي چې 42 نه، تاسو ته شروع کېږي دغه پوښتنې له 44مې پوښتنې نه وروسته تر 85مې پوښتنې پورې بیا هغه د طبیعي علومو پوښتنې دي چې تاسو باید هلته ورته متوجه اوسئ. د ځوابونو په ورقه کې هم چې په هغې باندې موږ هم درسي ویډیو لرو، خو بیا هم تاسو باید د پوښتنې شمیرې ته متوجه اوسئ، تعداد ته نه. ښه مو پام اوسه. کله چې تاسو په ځوابونو ورقه کې ځوابونه رسوئ، د پوښتنې شمیره مهمه ده. دا د پوښتنې شمیره ده. د علوم طبیعي اولي پوښتنه 44مه پوښتنه ده، ځکه تر هغې مخکې د ریاضي پوښتنې، یا مثلا د دیني علومو او د ټولنیزو زده کړو د هغې لومړنۍ پوښتنه له 80مې شروع کېږي. دې ته مو پام وي له 29مې نه پیل کېږي. کله چې ځوابونو ته یې رسوئ هلته باید د پوښتنې هغه خپله ګڼه او شمېره درته معلومه وي، دې ته مو پام وي. له 80 څخه تر 124 پورې د علوم طبیعي او د اجتماعي زده کړو، او بیا له 125مې تر 160 چې ټولې 36 پوښتنې کېږي د السنه او د ځمکپوهنې، خو شمېره یې له 125 126 28 تر 160مې پورې 26 پوښتنې لري ټولې. او په دغه بڼه باندې تاسو ته د پوښتنو شماره یا هم د هغې ګڼه درته ښیي. بیا هم یادونه کوم، تاسو چې کله ځواب حل کې فورم کې چپټر کې هغه باید د پوښتنې په ګڼه کې ورسوئ، نه په تعداد کې. یعنې دلته یې لیکلی ده چې السنه 14 سواله لري، داسې نه چې تاسو د السنې لومړی ځواب په 14مه پوښتنه کې یا د هغې په ځواب کې د ځوابونو په ورقه کې هغه حلقه کوي یا هغه تور کوي، یا دې ته مو پام وي. همدارنګه بله برخه دا ده چې هغه پوښتنې له کوم ځایه تر کوم ځایه پورې ده، لکه چې مخکې مې درته ویل اول 43 44 تر 50 پورې په دغې بڼه باندې. دریمه برخه هغه څومره وخت تاسو درکول کېږي د یوې برخې لپاره. مثلا دغه البته دغه عدد ما لیکلی دي، دا په فورم کې نه وي، دې دپاره چې تاسو ته معلومه شي دې دپاره مو لیکلی دي. د ریاضي برخه چې کله ستاسې ازموینه شروع کېږي، درسته ده، کله چې ستاسې ازموینه شروع کېږي د ریاضي برخه 15 دقیقې وخت لري چې د هرې پوښتنې لپاره تاسې 1.150 دقیقه یا 1.5 دقیقه وخت لري. همدارنګه کله چې تاسې مثلا ازموینه پیل کېږي د لومړۍ دقیقې څخه چې کوم ساعت کې پیل کېږي، تاسو ته استاد په تخته باندې لیکي مثلا له دې ساعت نه شروع تر دې ساعته پورې چې 15 دقیقې کېږي، دا د ریاضي برخه ده. له د علوم طبیعي لپاره 40 دقیقې دي، د علوم دیني او ټولنیزو زده کړو لپاره 29 دقیقې دي، او د السنه او ځمکپوهنې لپاره 26 دقیقې دي
چې تاسې د ریاضي پوښتنو لپاره 1.5 دقیقه د هرې پوښتنې لپاره 1.5 دقیقه چې ډېر ښه کافي وخت دی یعنی دا وخت کم نه دی ولې که تاسې په ښه شکل سره مهار کړئ او کولی شئ دا زه مطمئن یم ډاډه یم چې تاسې بدون له دې چې کومه ستونزه ولرئ خپل وخت مهارولی شئ او دا چې وخت څنګه مهار کړو په دې باندې موږ یوه درسي ویډیو لرو کتلی شئ همدارنګه د علوم طبیعي لپاره چې یو نیم پوښتنه کې فورمول ته اړتیا وي یو نیم کې نه وي ډېرو کې نه وي هغه د هرې پوښتنې لپاره تاسې 0.95 دقیقه تقریبا 1 دقیقه وخت لرئ همدارنګه د هرې پوښتنې لپاره د طبیعي او ټولنیزو البته وبخښئ د دیني او ټولنیزو زده کړو لپاره تاسې 29 دقیقې لرئ صرف دلته تاسې نور څه کار نه کوئ خو یوه پوښتنه لولئ چې بیخي زیات کم وخت اخلي څه وایم 2 ثانیې نه ډېر 2 ثانیې یعنې هی 15 ثانیو نه ډېر وخت نه اخلي تاسې هغه لولئ او 4 ځوابونه کې یو ځواب ورته ټاکئ انتخابوئ او همدارنګه السنه یا ژبپوهنه او ځمکپوهنه هغه هم د هرې پوښتنې لپاره 0.2 دقیقې او 26 دقیقې په ټوله کې تاسې د دې برخې لپاره لرئ نو کولی شئ چې خپل ساعت له ځانه سره ولرئ وخت پې باندې کنټرول کړئ مهار کړئ همدارنګه یوه بله خبره چې یادونه یې کوم هغه دا ده چې تاسې کولی شئ چې د ریاضي وخت مثلا پوره شو 15 دقیقې ولې د ریاضي سوالونه مو پاتې دي او د علوم طبیعي ته ځئ د علوم طبیعي لپاره مثلا 40 دقیقې دي ولې تاسې علوم طبیعي په نیم ساعت کې یا په 10 دقیقو کې خلاص کړل 10 دقیقې در سره پاتې دي دغه 10 دقیقو کې تاسو کولی شئ بیرته ریاضي برخې ته راشئ او د ریاضي برخې پوښتنې حل کړئ یا مثلا علوم طبیعي مو شروع کړل سمه ده دې کې پوښتنې پاتې شوې او 40 دقیقې پوره شوې نو په دې حالت کې تاسو کولی شئ چې دغه برخه پرېږدئ راشئ علوم دیني ته علوم دیني چې څونه فورمول پکې اړتیا نشته صرف پوښتنې لوستل دي او د ځوابونو تورول دي 29 دقیقې وخت لرئ تاسې وکولی شئ په 20 دقیقو کې دا خلاص کړئ یا 15 کې پاتې وخت مثلا د علوم طبیعي پوښتنې مو پاتې راځي علوم طبیعي ته یا د ریاضي پوښتنې مو پاتې دي راځي د ریاضي برخې ته په دې شکل باندې له هرې برخې تاسو کولی شئ وخت بلې برخې ته ورکړئ چې کله اضافي پاتې کېږي ډېر وخت داسې کېږي چې ستاسې دا وخت پوره شي مثلا د ریاضي 15 دقیقې پوره دي استاد درته وایي چې تاسې علوم طبیعي ته لاړ شئ تاسې نه ځئ بیرته پاتې کېږئ په ریاضي کې داسې مه کوئ داسې ځکه مه کوئ چې دلته علوم طبیعي هم مهمه برخه ده د ټولو سوالونو او پوښتنو نمره عین نمره ده که تاسې د یو پوښتنه د ریاضي حلوئ همدومره نمرې لري څومره چې د ژبې او د ځمکپوهنې حلوئ نو په دې خاطر باندې تاسې باید دې پوښتنو ته ځان ورسوئ هغه مو چې حل کړلې بیرته کولی شئ تاسې د ریاضي برخې ته راشئ نو دغه نقطې ته متوجه اوسئ په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې خپل وخت په درست شکل سره مهار کړئ او هیڅ سټرس مه اخلئ 1.5 دقیقه د ریاضي پوښتنو لپاره کافي وخت دی یعنی تر ډېر وخت اخیستل خو بیخي ظلم دی نو او که بیا هم چېرته وخت پای ته رسیږي تاسو کولی شئ چې له نورو برخو څخه چې کومه کله وخت پاتې کېږي بیرته همدې پوښتنو ته راوګرځئ او په دې پوښتنو باندې کار وکړئ او هغه پوښتنې حل کړئ همدارنګه یو بل څه چې له ځوانانو سره سوال پیدا کېږي چې موږ د ریاضي سوالونه یا پوښتنې حلوو دا چیرته حل کړو ځکه دا خو لیکلو ته اړتیا لري ګورئ د ځوابونو په ورقه کې تاسې د لیکلو حق نه لرئ د هیڅ شي نه په پنسل نه په قلم بدون له ځوابونو څخه چې ځوابونه باید تور کړئ هغه خپلې خانې چې کومې دي چې په راتلونکو کې ویډیو پې باندې لرو ولې د پوښتنو کومه ورقه او کوم فورم چې دی هلته تاسو کولی شئ چې چیرته مو ځای پیدا کړي هلته کولی شئ چې تاسې پوښتنې حل کړئ که یو پنسل در سره وي لا ډېره ښه راځي پنسل باندې لیکئ بیرته یې کولی شئ پاک کړئ که مو پاک کړه هم ښه که مو پاک نه کړم دومره ستونزه نه جوړوي که یې پاک کړئ ښه دی نو د ریاضي برخې سوالونه یا د فزیک د برخې چې کوم سوالونه دي چې هلته لیکلو یا حلولو ته اړتیا پیښیږي د پوښتنې کوم فورم چې دی د هغې په هره برخه کې چې تاسې کولی شئ د پنسل په واسطه باندې هلته یې ولیکئ
او هلته حلولای شي. یو څه چې نشي کولای هغه ځوابونه دي چې ځوابونه تاسو د پوښتنې په ورقه کې یا پوښتنپاڼه کې یا هغه د پوښتنو په فورم کې نشي حلولای. هغه باید تاسو د ځوابونو په ورقه کې ورسوي ځکه د هغې لپاره ځانګړې ورقه درکړي. که چیرې تاسو د پوښتنو په فورم کې د ځوابونه هم ورسوي هغه نه کتل کېږي. تاسو باید ځوابونه مجبور یې چې د پوښتنو په د روبخشي د ځوابونو په پاڼه کې ورسوي. نور د سوالونو د حل لپاره تاسو چې چیرته ځای پیدا کوئ د پوښتنې په فورم کې هلته کولای شي. د اضافي ورقې حق تاسو ته څوک نه درکړي. د اضافي ورقه نشي اخیستلی. سوالونه چې څومره پوښتنې دي ریاضي دي که د فزیک یا د هرې برخې چې حل ته اړتیا لري هغه تاسو په ډیر اسانه شکل سره کولای شئ چې د پوښتنو په فورم کې حل کړئ او اړتیا نه پیښیږي اضافي ورقې ته. دا هغه څه دي چې موږ د پوښتنو په برخه کې باید ورته متوجه اوسېږو. همدارنګه یو څه چې باید یادونه وکم هغه دا دی چې کله مو د پوښتنې پاڼه واخیستله ټولې ورقې وګورئ چې تکراری ورقه پکې نه وي راغلي یا یو ورقه پکې کم نه وي. د سوالونو د پوښتنو تعداد له اولې پوښتنې نیول تر 160مې پوښتنې پورې همدارنګه د صفحو شمیره او ګڼه ټوله معلومه وي چې بیا خدای مکه داسې نه وي چې د امتحان مو نیمایي برخې ته رسېدلی وي یا پای ته نږدې شوی بیا یو ورقه پکې یا کمه وي یا پکې یو ورقه اضافي وي یا سوالونه تکرار پکې راغلي وي نو دا بیا درته ستونزه پیدا کوي. نو مخکې تر دې چې یو کرته بیا هم تکراروم مخکې تر دې چې تاسو د پوښتنې په حل باندې پیل وکړئ کله چې د پوښتنو فورم درکړل شو آی ډي مو وګورئ د سوالونو تعداد وګورئ له اول تر 160مې پوښتنې پورې باید ټولې پکې وي ورقې واړوئ چې یا کومه ورقه کمه نه وي یا کومه ورقه ډېره نه وي. چون زه ډېر زده کوونکي دا ازموینه ورکوي نو دلته بیا یو څه اندازه امکان د دې شته دی چې له ستونزې سره مخ شي. همدارنګه یو بل څه چې باید یادونه وکړم ځینې وخت کې یو سوال تاسو ته تکراري راځي یا دا وي چې ځوابونو کې څه ستونزه وي ځواب یې مثلا نه وي یا زده کوونکی داسې فکر کوي چې ځواب یې نشته دی یا درې ځواب راځي یو چاپ کې څه ستونزه پیدا شوي نه وي راغلي. داسې له هرې ستونزې سره چې تاسې مخ کېږئ ورخطا کېږئ مه. هلته ستاسې استادان شته دی د کمیټې غړي شته دی تاسې له هغوی سره د موضوع شریکه کړئ. حتما هرومرو ستاسې ستونزه حلوي په هیڅ صورت ستاسې ستونزه نه پاتې کېږي. موږ یو تعداد زده کوونکي وینو چې یو پوښتنه کې لږ ستونزه پیدا شوي بیا هغوی ډېر وارخطا وي دا به څنګه کېږي. حتما یې درته حلوي په خپل مناسب وخت کې درته حلوي. د هغې په اړه تشویش مه کوئ اندېښنه مه کوئ. یوازې ستونزه مو له استاد سره ستونزه مو د کمیټې له غړو سره شریکه کړئ د هغوی دې ته پام کېږي او ستاسې د پوښتنې او ستونزه حتما حلوي. همدارنګه یو بل څه چې باید یادونه وکړم هغه دا دی چې کله مو پوښتنپاڼه واخیستله فورم مو واخیستی تاسې باید هغه ځوابونو ته متوجه اوسېږئ. یعنې هر یو ځواب 4 ځواب لري او هر ځواب باید یو له بل سره فرق ولري. که چېرته فرق پکې نه و تکرار بیا هم ستونزه له استادانو سره شریکه کړئ. نو دا هغه څه و چې د کانکور د فورم په اړه نو دغه برخه مهمه وه اولي صفحه چې دې برخو ته مو پام وي. بیا نور داخل د فورم دی پوښتنې دي 4 ځوابونه دي لیکل شوي درته چې دغه برخه ده هرې برخې ته باره مختلف مغوي مثلا ریاضي شروع شي ریاضي پای ته ورسېږي بیا یوه خالیګاه وي تشه وي له هغې وروسته بیا درته وایي علوم طبیعي برخه شروع کېږي د پوښتنې نمره او ګڼه معلومه ده. تاسې چې کله ځوابونو ورقې ته ځوابونه رسوئ هلته باید د پوښتنې ګڼې ته پام وکړئ. ځینې وخت کې ځینې زده کوونکي مثلا 10 پوښتنه حل کړي 11 پرېږدي چې وروسته به یې حل کړم بیا ځي 11 ته بیا کله چې 11 حل کړي پر ځای د دې وبخښئ 12 ته ځي 11 پرېږدي چې وروسته به یې حل کړم کله چې 12 پوښتنه حل کړي ځواب یې په 11 کې رسوي. دې ته مو ډېر زیات پام وي دا د تسلسل ده ټولو پوښتنو درته خرابوي نو دا ډیره زیاته ستونزه درته پیدا کوي. ډیر زیات دقیق اوسېږئ اندېښنه پکې نشته نو د اندېښنې ځای پکې شته. یوازې او یوازې ستاسې پاملرنه اړینه ده چې پام ورته وکړئ. مننه کوم که چیرې پوښتنه لرئ سوال لرئ کولی شئ زموږ د فیسبوک د پاڼې مخې چې د افغان میډیکل اینډ ساینس په نامه لیکچرز په نامه
دا د واتس اپ لاره چې په لومړي سلاید کې زما د واتس اپ شمیره هم شته، ایمیل هم شته دی. د هر لارې چې تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې او ستونزې مو راسره شریکولی سئ. مننه کوم له پاملرنې مو د بریا په هیله مو. په راتلونکو ویډیوګانو کې د ځوابونو په ورقه باندې د هغې په مختلفو برخو باندې او همدارنګه څرنګه انتخاب کولی شو په هغې باندې بحث لرو. مننه.